دا د ثوابای په زیده کلی کې سردار استاد سپلو والا دی چې د تیرو 45 کالو راسې په خپلو لاسو د سپلو جوړولو کار کوي. کله چې مو د سردار استاد نه پوښتنه وکړه چې دا هنر مو د چا نه زده کړو نو څه داسې راته وویل. زما نوم محمد سردار دی او سپلو چل مې والد صاحب څخه زده کړی دی. والد صاحب مې دې نه مخکې 50 سال کار کړی دی. زیده کې دکان کړی د دې نه مخکې په بمبای کې و. د بمبای نه چې بیا راغی زیده کې و. زمونږ پیدایش د زیدې دی چې د ولد څو کالو ما سپلو کېناستې چې مو جوړولو چل مې زده کړ. 43 کاله مې وشو چې جوړوم یې 80 کاله مې عمر دی. د سردار استاد سپلای د نړۍ په ګڼ شمېر هیوادونو لکه امریکا، دوبۍ، عربي هیوادونه، انګلینډ ته ملګري یاران یې غوښتنه کوي او ځان سره یې وړي. کله چې مو پوښتنه وکړه چې 40 کاله مخکې د مارکیټ څه حال او اوس څه حال دی نو څه داسې راته وویل. اوس پکې خدا فرق راغی که نه چې مخکې کومه مزدوري په دې کې کېده زموږ هغه مزدوري به زموږ د خرچې پوره کور کولې. اوس دا مزدوري چې کوم دی زموږ د خرچې هم نه شي کور کولی. نه ډاکټر فیس نه ډاکټر ته که ضرورت راشي نو پریشاني مو واخلي. د بجلی بل هم که راشي نو هغه راباندې هم لکه زیات وي. اوس دې خرچو سره نه کور کېږي نه پوره کېږي. راځئ شرشه. د سردار استاد په دکان کې د 80 کالو پخوانی یوه زړه ګټه هم پرته ده چې کومه چې د دوی پلار سواتی کاکا کله چې به سپلای جوړولې نو دغه ګټې د پاسه به کار کوو. هغه ګټه اوس هم د سردار استاد په دکان کې پرته ده کومه چې سردار استاد سپلای جوړولو کې کاروي. سپلای چې د پښتنو د کلچر هم یوه حصه ده چې د لرغوني پښتنو به هم دغه سپلای د دروزې یا د نورو څیزونو نه جوړولې. اوس د هغې لږ شکل بدل شوی دی او دغه پښتانه عموما چې چرته هم وي که د نړۍ په هر هیواد کې نو د سپلو د جوړولو یا د اچولو خواهشمند وي. حمزوي یوسفزی، بیټک ټي وي، زیده ثوابای.